دا درې کاکې دي درې واړه خویندې دي خو چې چېرته هم لاړ شي یو ملک هم ته میډل نشي ګټلی. یا مونږ لاړو نارډیک جونیئر ته کم کې چې مونږ ګولډ واغستو زما سسټرز هم ګولډ واغستو خپل خپل کیټګریز کې. ډینش جونیئر کې ما سلور واغستو او بیا نارډیک جونیئر کې ما ګولډ واغستو بیا هنګریین جونیئر کې ما سلور واغستو. لوښي دله وینځي که نه؟ نه نه بس یو ځکه به خپل ټیلنټ شو کوي کور کې خو بالکل زیرو دي. تاسو پورې 17 میډلز ګټلي؟ جی گولڈ میڈلس. یعنی 19. جی. او تا؟ ما 11. یعنی 11. او تا؟ 24. خورای څه چې چېرته ځای وسې نامونه تاسو وړئ دا څنګه چلې په دې خو مې پوهېږم. دا اصل کې محنت دی دعاګانې دي اور زما پیرنټس سټرګل دی. زه خوشحاله یم بلکې په هغه شپه خو ما له ډېر ښکلی خوب راځي چې دیو کله میډل یې وګټي ټورنمنټ ختم شي. بسم الله الرحمن الرحیم. دا درې کاکې دي درې واړه خویندې دي خو چې چېرته هم لاړ شي یو ملک هم ته میډل نشي ګټلی. اوس یې یو دوه درې ایونټس وکړل درې واړه خویندې دي او خلک اریان دریانو او په سکواش کې دوی نوم پیدا کورل پښتاني دي د دې خاورې دي دوی سره کوم یو څو خبرې. زویا اول خو تاسو درې واړو ته زه مبارکي ویم ډېر ډېر مبارک شي. دا راته ووایه چې سکواش کې څومره موده شو زویا؟ زما 15 کالو شو. جی. دا اوس چې کوم دا تاسو دا دومره میډلز وګټل په دې لږه رڼا واچو زویا. دا یوروپین جونیئر سرکټ و کم کې چې راتلل ډنمارک سویډن اور هنګري درې واړه ټورنمنټس وو. فرست زمونږ تللو ډینش جونیئر ته ډنمارک ته هغې کې ما برونز واغستو اور بیا مونږ لاړو نارډیک جونیئر ته کم کې چې مونږ ګولډ واغستو زما سسټرز هم ګولډ واغستو خپل خپل کیټګریز کې. بیا مونږ هنګري ته لاړو هنګریین جونیئر ته هغې کې ما فرست پوزیشن واغستو اور دا ایونټ دې کې 32 نه ابف کنټریز راغلي فل یورپ نه قطر نه پلیئرز راغلي وو. 32 نه بالکل ایجپټ نه پلیئرز راغلي وو. نو ځکه مقابلې ډېر ټف وو خو مونږ هم خپل کوشش وکړو مونږ هم پرایز واغستو انشاءالله. دا تاسو خورای څه چې چېرته ځای وسې نامونه تاسو وړئ دا څنګه چلې په دې خو مې پوهېږم. دا اصل کې محنت دی دعاګانې دي اور زما پیرنټس سټرګل دی. بالکل. او دا دې خور ده؟ جی بالکل مونږ درې واړه خویندې. زویا ستا هم مبارک شه. تھینک یو سو مچ. دا راته ووایه چې همدې مقابلو کې تا هم حصه واخیسته څه کم کم میډلز دې وګټل؟ زما نوم سایرش علی دی او ما 2 سلور واغستل او یو مې ګولډ واغستو. ډینش جونیئر کې ما سلور واغستو او بیا نارډیک جونیئر کې ما ګولډ واغستو بیا هنګریین جونیئر کې ما سلور واغستو. دا اوس تاسو دا ټول مقابلې وګټلې هم ګټلې؟ جی بالکل. دا دې خور ده؟ او جی. دې ته باجي وې که دا تا ته باجي وې؟ ما ته باجي. زویا ستا دې مبارک شي چې تھینک یو سو مچ. وایه که نه بچې دا تا میډل چې وګټل؟ زما نوم مهنور علی دی اور اوسه پورې 17 ټایټلز ما اخیستي دي اور اوس دا ریسنټلی ما چې دی ډینش جونیئر کې ونر راغم انډر 13 کیټګري کې وداؤٹ ډراپینګ ا سنگل گیم اور هغې نه پس سلور زما چې دی سویډن کې راغو نارډیک جونیئر کې هغې کې لږ کرایمسونه ما فائنل دومره نه ښه شو کولی. بیا هغې نه پس هنګریین جونیئر کې ما وداؤٹ ډراپینګ ا سنگل گیم اگین ما چې دی وګټله ټول نه. تاسو پورې 17 میډلز ګټلي؟ جی گولډ میډلس. یعنی 19. جی. او تا؟ ما 11. یعنی 11. او تا؟ 24. قدرمنو دنیا موږ ته ګوري او بیا سپورټس چې دی نو د دنیا رینکینګ کوي چې هغه څومره مخکې دی په سپورټس کې. زه وایم دا کریډټ ازادي استاد له هم ورکوم ریاض صاحب دلته کې موجود دی د دې دا مشري کوي د ریکورډ عرفان صاحب هم دغه او بیا په تیره جي د دې هغه بیبیل ته که ولاړه پښتانه زه به هغې ته هم نشم تشریف وروړه دی خو راشه خور بیبي دلته ودرېږه تا سره به زه یو څو خبرې کوم. خلک په لوڼو باندې بلا لوښي وینځي لوښي دله وینځي که نه؟
نه بس یو ځکه به خپل ټیلنټ شو کوي کور کې خو بالکل زیرو دی مطلب کته دی ته چې جوار روټه په حق نو لګولی شي نه مشکله ده مشکله میکرونی ټایپ خپل د مرزه شي نه پخی او باقي لوخي لرګي کوي څه نشي کولی بل څه نشي نه بالکل نه دا خو ډېره ګرانه ده مطلب دا چې دا ماشومان راځي دا گیم کوي دا د کلونو مهنت دی نو دې ته ستا دا مایند څنګه تیار چې را ماشومان خو موږ اکثر ګورو بس مهنت خو په صرف سبقونه وي ستا سکواش ته بچیان رالو ډېر مخکې لاړې ګولډ میډل ګټي زه به دا ویم چې د دې شاته د دې د پلار ډېر غټ سپورټ دی یو ښځه یې سم نشي کولی که د هسبینډ سپورټ نه یا د فیملی نه نو اسٹارٹ کے بعد انٹرویوز کے وی چې آپ کے کوئی پٹھان فیملی سے تو تاسو سو خلاف دی وای چې ہماری ماما ہماری خلاف دی نو ما درې کاله ښه کوشش کړو چې یاره دی لکه څنګه ټیپیکل مونږ پښتانه وایو چې بس خبره چې لوښي وینځو بس تعلیم وکړو خو زما د لوخي ماتول کو نو وینځل نو بس ډېر به ماتول لږ به وینځل بس ته بیا پیش وکړه نو زه پوه شوم زما هسبینډ وایي چې نه دی کې ټیلنټ شته نو دی نه ضایع کوو دی بس کوي الحمدلله ستاسو په مخامخ دی هر څه دا راته ووایه چې تاسو لاړ شئ او دا اوس کم د ایونټ نه تاسو راغلی که نه نو هغه ځای کې به ستاسو دا قومي ترانه به زموږ دا تلا زموږ قومي بیرغ یعنې جنډا څنګه به محسوسېده دا اصل کې داسې ایموشنز دي داسې یو هغه دی چې دا زه بیانولی به نشم خو چې کله تاسو کله کوټ کې دننه ستاسو نوم والي او بیا تاسو سره پاکستان نوم والي او بیا چې تاسو ته میډل اچوي نو تاسو اجنډه چې نیسلي دا یو ډېر ښه ایموشن دی چې ته به دونه فخر محسوسوي چې ما پاکستان دپاره دا گیم وکړلو ما وګټله بیا او بیا ما ته میډل میلو شو زما نوم ټول کسان ووایي د خاص کر پاکستان نو ډېر یو ښه محسوس کوو ډېر زیات تاسو درې واړه خویندې چېرته لاړ شئ هلته کې خو بیا یو ملک هم نه ګټي نو دا راته چې مور دله نظر ماتوي و که نه نظر ضرور زما ماما مونږ ته دلته مونږ سره خو نه وي کم از کم خو دلته مونږ له دعاګانې کوي نفلونه راله کوي جب آپ جیتتی ہو نا تینوں بہنیں جا کے جب آپ جیتتی ہو میڈل آپ کو لگتے ہیں تو کوئی پوچھنے آتا کہ یہ ہر جگہ پہ یہ پاکستانی بچیاں جا کے بس جیت کی جاتی تو ملتے ہیں لوگ پھر جی بالکل اپریشیٹ کرتے ہیں بالکل میرے سارے فرینڈز آتے ہیں میری کیا ہے اسکواش کے سارے لوگ آتے ہیں بہت زیادہ اچھا فیل ہوتا ہے دا زموږ فخر دی زموږ ویاړ دی ریاض صاحب له شان تشریف راوړی جي ډېره مننه ستاسو هم ریاض صاحب مبارکي در کومه دا ستاسو محنت دی په دې محنت کې څه داسې شامل دي چې بچیان کوټ ته ځي او په ګټه رابار کېږي یوسف جان بھائی اول خو تاسو ډېره مهرباني چې تاسو راغلي موږ لم ټایم راکړو که تاسو وګورئ نو پخواني څومره پلیئرز وو هغې ډېر محنت کولو او بیا دې کې محنت کم شو ماشاءالله اوس زه ګرل سیټ ته چې کم کوچ یم نو ما ورته ویل چې انشاءالله تاسو نه ښه پلیئر جوړېدی شي نو د هغې مطابق دې ته ډیلي چې دی 5 نه 4 نه 5 غنټې چې دی ټریننګ ملاویږي 5 غنټې ټریننګ بالکل جی دې سحر لاړ شي هلته فزیکل ټریننګ وکړي ایکسرسایز وکړي هغې نه پس راشي ریسټ وکړي بیا سحر سیشن والی 1.5 2 غنټې سیشن وکړي جی هغې نه پس بیا دې 2 پورې ریسټ یې که تاسو وګورئ حمزه نیاز یو ورلډ جونیئر چیمپئن هغې نه پس هغه ایشین جونیئر وګټلو داسې دا میوش چې دی دې مې ایشین ګټلی دی جي دې دواړو خویندو خپلو کې فاینل کړی وی صاحب د دین اوس پاتې سري دا راته وایه دوی خو هر څو ګټلو سپات نور بس انشاءالله دې نه پس چې دی د یو ایس جونیئر له روان دي برټش جونیئر له روان دي او انشاءالله لږ وخت کې چې دی که نه ورلډ دپاره دی انشاءالله تیاری کې لګیا دي جي صحیح ډېره ډېره شکریا یو وړه غونډه کې دماغ خلو د ډاکټر مشتاق رضی صاحب موږ سره یو اشتهار دی ډېر ښه قابل ډاکټر دی په ډېر کمو پیسو د موټاپې علاج کوي او زه هم چې دا لږ دا دمه کې ډاکټر مشتاق صاحب وګورئ نمبر اور ایڈریسز پکې شته د هغې نه پس زه کوم خبرې موږ سره اوسئ ہم کریں گے آپ کا علاج موٹاپا شوگر شوگر ہمیشہ دا پارا ختم شو الحمدللہ اور بے اولادی کا علاج اب ممکن نہ ترکی نہ بیرون ملک جانے کی ضرورت مونږه 1000 نه زیات مریضان وکتل او 400 مریضانو اپریشنونه وشول کامیاب دلته الحمدللہ لاړل بیریاٹرک سرجن ڈاکٹر مشتاق اورکزئی اب کریں گے آپ کا علاج آج ہی تشریف لائیں کلینک نمبر 14 3rd فلور آفریدی میڈیکل کمپلیکس اینڈ ٹیچنگ ہاسپٹل دا بچیانې چې اوس به ځي امریکې ته سکواش دپاره دا ګیم به کوي بیا به انګلینډ ته ځي ټولو ملکونو کې به دي چې کله ګټه کوي نو پاکستاني بیرغ به اوچتېږي
قدرمنو زه اول پاکستانی مو بیا پښتون یم. زمونږ شناخت زمونږ پیژنګلو دا خوږ وطن دی. موږ سره تړلی زمونږ یو شین پاسپورټ دی. دا زما یو ارمان دی چې چېرته هم دا پاسپورټ راښکاره شي چې د قدر او د په عزت کې اضافه وشي. سپورټ داسې یو لاره ده چې په دې باندې ته په انټرنیشنل چوکاټ کې راشي او خلکو ته راښکاره شي. بیا تپوس کېږي چې دا ماشومه څوک ده یا دا لږ څوک دی چې دی په سکواش کې دا دی مسلسل میډل. بیا وایي چې دا پاکستان دی. کم پاکستان؟ هغه پاکستان چې IMF ولې پیسې ورسي، هغه پاکستان چې په کرپشن کې ککړ دی، هغه پاکستان چې بدامني ورسره تړلې ده، هغه پاکستان چې ورځ پکې سمني. دا هغه پاکستان بچیانې دي. نو قدرمنو په دې خپرونه په دې پروګرام کې دا بچیانې زموږ یو ډېر ښه تصویر جوړي. سپورټس او دا لوبغاړي زموږ دپاره ډېر څه دي. خوراکۍ تا نه یو دا تپوس کوم، دا ډېره ګرانه وي د کورس ته چې کوم بچیان دي. وړ کاکې هم ناست را ما ته پته سکواش ته راځي. د دې نه ټول مشرۍ ورور دی، هم چیمپئن دی. او جی هغه ماشاءالله ښه پرفارمنس ورکړی. انډر 19 اوس لوبۍ 13 کې 15 کې او اوس هغه څه ټورنمنټ سلسله کې کراچۍ ته تللی و کې هغه ستاسو سره ملاوېدو ډېر خوښ شو. زما سلام ورته وایه. او بل لا تپوس کوم چې هغه چې بیا رشته کې نو هغه مو چې ته چیمپئنه ګورې که نه ساده باده بوله ګورې، ځکه چې دوی خو لوښي موښي نه وینځي نو ته به کیسه. نو بس زه خو به کوشش کوم، خو نن سبا ماشومان ټولې چیمپئن ټولې چیمپئنې دي ماشاءالله ټولې. دا وخت د دې والد صاحب ولاړ دی، هغې ته هم نشان تشریف دپاره دغه کوم تشریف لږ روړی جي. د دې والد صاحب ډېر تکړه سړی دی، دلته تشریف روړی جي او د خپلو ګلاړو شهزادګو کې ودرېږي. څومره به در باندې ښه لګي چې خبر شي او ټلیفون نه ته راشي چې بچی د ګولډ میډل وګټو سلور، او دوی چې راځي ځان سره بس تش ته میډلز وروړي. ړخي زړه مې ډېر ښه زه خوشحاله یم، بلکې په هغه شپه خو ماله ډېر ښکلی خوب راځي چې دیو کله میډل وګټي، ټورنمنټ ختم شي. ولې چې ټورنمنټ ډېر سټرس وي، ماشومان له دعاګانې کوو سهار وختي مونځ کې، هر مونځ کې زه او زما کور والا دواړه. او ولې چې د دیو دې نه وروستو ډېر د دیو محنت دی. ستاسو درې واړه کاکیان یې، درې واړه په سپورټس کې دي، په سکواش کې دي، یو نوم یې وګټو پاکستان لپاره. معاشره زموږ د پښتو معاشره ده، نیوکې پیغور شته؟ شروع کې مسلې ډېرې وراته که نه، خپل خپلوانو کې راسره یو دغه شان دی چې کوم علاقې کې او پرورو خلک پوهېږي چې نه دا کسان چې کوم دي دا خو سیریس گیم کوي یا پرورو. او اوس بیا نیشنل بیا انټرنیشنل، نو اوس ډېر اوس داسې نوم جوړ شو چې ټوله دنیا کې د دې ایشیا کې نوم، په یورپین کې نوم، نو خلک اوس دا پیژني. نو اوس پرورو خبره دی نه اوس یو سائڈ ته شو. جی جہان مانا ابھی تھوڑا سا میں اردو کی طرف جاؤں گا. یہاں پہ ڈائریکٹر اکیڈمی عرفان صاحب، یہ روح رواں ہے. یہ جتنی کامیابی کے ہم تذکرے کر رہے ہیں، جتنے میڈلز آئے ہوئے ہیں، اس کے پیچھے ایک بندہ ہے، ایک سوچ ہے، ایک مائنڈ سیٹ ہے. کچھ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. عرفان صاحب تھوڑا سا تشریف لے کے آئے، بہت بہت شکریہ. آپ کو میں نے تھوڑا آخر میں رکھنا تھا، میں نے سب کو تھوڑا تنگ کیا ہے. عرفان صاحب ایک تو آپ کو بہت بہت مبارک، آپ تو خود بھی چیمپئن رہے ہیں اور چیمپئن آپ بنا بھی رہے ہیں. میری طرف سے، سارے پاکستان کی طرف سے آپ کو بہت بہت مبارک ہو. کچھ کہیں گے اس کی کامیابی کی؟ تھینک یو ویری مچ سر. سب سے پہلے تو ان بچوں کی اپنی محنت ہے، لگن ہے، ڈیفینیٹلی ان کی سنسیئرٹی ہے فار دی کاز، اینڈ دی کاز از دیٹ دے وانٹ ٹو بیکم چیمپئنس. جب تک یہ آپ کے مائنڈ میں آپ گول سیٹ نہیں کرتے، آپ اس لیول پہ نہیں پہنچ سکتے. تو ہمارے یہ جو بچے تینوں اسپیشلی جو کھڑی ہوئی ہیں بیٹیاں ہماری، یہ ان میں ہر وہ کوالٹی ہے ٹو رائز ایٹ دی ہائیسٹ لیول. آئی ہیو نو ڈاؤٹ، بیکاز میں خود ابھی ریسنٹلی 15 دن پہلے الحمدللہ پاکستان کے لیے ایشین گولڈ میڈل جیت کے آیا ہوں ان دی ایشین ماسٹرز کیٹیگری. سو آئی ایم این ایشین چیمپئن 50 سے 54 کا. 12-13 نیشنز تھیں جن کو آئی ہیو کمپیٹیڈ، اینڈ دے ور آلسو دی بیسٹ آف دی بیسٹ ان دی ایشیا. سو ڈیفینیٹلی دے کمپیٹیڈ ایٹ دی ایشین لیول. 2010 پہ بھی میں اس ٹائٹل جیتا. تو مجھے ماشاءاللہ ان بچوں کی کیپیبلٹیز کا پتہ ہے ایز ریگارڈ دس اسکواش از کنسرنڈ. عرفان صاحب PF وسائل تو دے رہے ہیں لیکن ٹیلنٹ بھی ہونی چاہیے. الحمدللہ سر، کیونکہ اسکواش پلیئر ایسا ہے کہ آپ اس کو اوور نائٹ تیار نہیں کر سکتے. اٹ ٹیکس ٹائم. ایک اسکواش پلیئر کو بننے کے لیے 5 سے 6 سال لگتے ہیں. اب یہ بچیاں مجھے پتہ ہے کب سے محنت کر رہی ہیں، کب سے یہاں پہ ٹریننگ ان کی ہو رہی ہے. اسی طرح یہ جو بچے ہیں پچھلے کئی سالوں سے ناؤ دے آر میچورڈ. اب ان کو ہم نے لانچ کرنا ہے نیکسٹ فیز میں. ابھی بیٹی ہماری انشاءاللہ US جونیئر کے لیے جا رہی ہے، میوش جو ہے، اینڈ آئی ایم ویری ہوپ فل کہ شی ول پرفارم ویل. جیت کے ہی آنا ہے. اچھا انشاءاللہ. میڈل جیت کے آ رہے اسکواش میں. یہ ترتلی مچائے نا، سب کو پہنچا دے خبر، ہر جگہ پہ خبر چلے، اخباروں میں چلے، ٹی وی پہ چلے. بچیاں ہماری جیت کے آ رہی ہیں اور اسکواش میں، اور گولڈ میڈل تک چلے گی. میں تو اب ان کو کہہ رہا تھا پشتوں میں کہ جہاں پہ آپ جاتی ہے بس جیت کے آپ آ جاتی ہے، وہ لوگ منہ تکتے رہ جاتے ہیں. تو اس کو تھوڑا پھیلائیں اس خبر. انشاءاللہ سر. دیکھیں یہ آپ کی
थ्रू इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया डेफिनेटली कवरेज है. सो आपके तवस्सुत से मैं सब मीडिया वालों को रिक्वेस्ट करूँगा कि इन बच्चों की आवाज़ बने. बहुत बहुत शुक्रिया इरफान साहब. रियाज साहब تاسو هم ډیره مننه. د یو داجیم شکریا ادا کوم چې دغه ستړی او دغه مهنت زه راوړو او د یو خورکې هم شکریا ادا کوم چې تاسو سره تړلې ستا د کور کاکې او شهزادګۍ په سکواش په یو لوبه کې ډېر مخکې لاړې. زه به صرف دا وایم چې دا زمونږ دا کاکې زمونږ دا بچیانې چې په دې گیم کې مخکې لاړې شي او کله دا پاکستاني ترانه غږیږي که نه صاحبه دا ګوره ډېر د فخر خبرې وي. د دې دعا سره چې الله دې وکړي چې یو اس او برټش او ورپسې ځه چې چېرته ځې ورلډ جونیئر چې ټول وګټې ان شاء الله ټول به ګټې ګورې ګورې بیا باندې ټیک وګوره نیسم. دا خپرونه د دې دعا سره رسي چې دا د چمکا کې دي په دې سکواش کې ډېر مخکې لاړ شي چې د پاکستان نوم روښانه شي. پاکستان زنده باد.